سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به دوستانو. په دې ویډیو کې به زه په دې باندې وغږېږم یا به تاسو دا در وښیم چې له پای نیټورک اپلیکیشن انسټالېدو وروسته باید څه وکړو چې پیسې ګټل یا هغه کوینز زیاتېدل مو جاري واوسیږي، یعنې ونه درېږي. دلته د ما په ملګرو کې تقریبا اوس ملګري نه، البته کوم کسان چې ما دعوت کړي دي د ما په انویټیشن کوډ باندې یا د پای نیټورک اکاونټ جوړ کړی ده، له هغوی تقریبا شاوخوا 50 کسان اوس پیسې نه ګټي، یعنې هغه کوینز یې نه زیاتېږي. نو دلته که تاسو وګورئ دغه د ما یو ملګری ده اناکټیو دلته ښیي او یعنې پیسې نه ګټي. اوس زه راځم د هغه موبایل ته راځم چې دا څنګه حساب ده. ګورئ کله چې د هغه موبایل کې د پای نیټورک خلاص کو، پای نیټورک اپلیکیشن خلاص کو، دلته ګوره په فارسي باندې هر څه لیکلي دي چې تاسو ته واضح معلومیږي. که چیرې غواړئ چې تاسو دغه مسیجونه په فارسي باندې راسي، پښتو له بده مرغه چې پښتو نشته پکې په هغه کونج کې، به لنګویج له انګلیسي فارسي ته واړوئ. دلته ګوره لیکلي دي با ثبت حضورتان به صورت روزانه پای به دستاورید یادات. دلته بیا پسې لیکلي دي کلیک کنید بر روی قسمت راست با اثبات این که شما یک کاربر انسانی هستید پای به دستاورید. یعنی په دې کلیک کولو سره تاسو دا په ثبوت کړئ د پای نیټورک چې تاسو یو انساني کارونکی یاست، یعنې روباټ نه یاست. نو په دې کې د پای نیټورک پالیسي دا ده چې مثلا دغه کارونکي معلوم کړي چې دا انساني کارونکي دي او فعال کارونکي دي. نو زه په دغه راسته طرف ته په دغه باندې کلیک کوم. دلته لیکلي چې دي کلیک کنید تا پای به دستاورید، په دې باندې کلیک کوم. دلته ګورئ تر کلیک کولو مخکې ګوره دغه پیسې یا دا کوینز نه زیاتېږي. دا پورته اشارو ته تاسو وګورئ ګوره دا ولاړې دي. کله چې په دې باندې کلیک وکړم هغه پیسې زیاتېدل شروع شي. اوس به تاسو دا سوال پیدا شوی چې مثلا څونه وخت وروسته یا کله موږ باید دغه اپشن فعاله کړو چې هغه کوینز یا پیسې زیاتېدل مو جاري واوسیږي. دې لپاره به تاسو راسئ دلته په دې کونج کې به په دې مینو باندې کلیک وکړئ، بیا به راسئ ارن پای، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به راسئ بیا دلته دغه اول سر کې لیکلي دي، دلته ګورئ دغه ډاون ټایم یا دغه کمیدونکی وخت چې ده، دغه ټایم چې ده دا له هر سیشن وروسته یو سیشن 4 ساعته ده. یعنې له هر 4 ساعتو وروسته پای نیټورک اپلیکیشن دا چې کوي چې مثلا موږ یو انساني کارون، مثلا دغه څوک چې دغه کاروي یو انساني کارونکی ده او که روباټ ده، نو دغه وخت راکمیږي. اوس دلته ګورئ 3 ساعته 54 دقیقې او 8 ثانیې پاته دي چې دا صفر ته راسي. کله چې دا صفر ته راغله بیا به هغه مسیج راځي، بیا به له هرو 4 ساعتو وروسته چې تاسو ته د ساعت مطابق معلومیږي چې مثلا کله موږ باید دغه اپشن آن کړو. که چیرې تاسو په ورځ کې څو ځله دغه اپشن دغه اپلیکیشن نه ګورئ، خو یو ځل باید تاسو د اپلیکیشن وګورئ چې دغه اپشن فعاله کړئ چې دغه کوین زیاتېدل مو جاري واوسیږي. دې لپاره مثلا که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن کې په اول ځل باندې د شپې اکاونټ جوړ کړی وي، مثلا د شپې په 12 بجو تاسو اکاونټ جوړ کړی نه، بیا باید تاسو د بلې شپې را روانې شپې په 12 بجې باندې دغه اکاونټ کې دغه اپشن فعاله کړئ چې دا کوین زیاتېدل مو جاري واوسیږي. خو خیر که داسې نشئ کولی، مثلا په شپې په 12 بجې باندې هر شپه نشئ کولی، یوه شپه به سهار ته پرېږدئ، مثلا په سبا شپه باندې به د شپې په 12 بجې نه کوئ، سهار ته به پرېږدئ. کله چې مو سهار فعاله کړو بیا به نو هره ورځ سهار په هغه وخت باندې دغه اپلیکیشن ته راځئ او دغه اپشن به فعاله کوئ. مثلا که چیرې تاسو د ورځې په 12 مثلا په 8 بجې باندې دا اپشن فعاله کړئ، بله ورځ په 9 بجې باندې دا اپلیکیشن وګورئ، دا لا اتو تر 9 بجو پورې به دا کوینز نه زیاتېږي، یعنې یو ساعت وخت کوم کوینز تاسو ګټئ هغه به درېدلي وي. نو فکر مې وي چې په خپل وخت باندې په اپلیکیشن کې دغه اپشن آن کړئ. او بله خبره د لوګ آوټ ته په څه وخت کې باید مثلا موږ له اپلیکیشن لوګ آوټ ضرورت په اساس باندې. اول خو مهمه نه ده چې که ضرورت نه وي چې د اپلیکیشن لوګ آوټ شي، یا که چیرې مثلا تاسو ضرورت په اساس باندې له دې اپلیکیشن لوګ آوټ کېږي یا بل موبایل ته د اپلیکیشن د خپل اکاونټ اړوئ، نو باید تاسو د سیشن په سر کې باید له دې اکاونټه لوګ آوټ شئ. هغه ځکه چې مثلا کومې پیسې تاسو په دې سیشن کې ګټلې دي دا تر هغو پورې نه ذخیره کېږي. کله چې دا 4 ساعته پوره شولو دا سیشن ختم شو، د دې سیشن په اخره کې چې دا اپشن مو ووهل بل سیشن شروع کېږي، دغه پیسې مو ذخیره کېږي، نو په دغه وخت کې
یعنی را روان سیشن په سر کې باید تاسو لوګو ساين اوټ سي. ساين اوټ کېدو لپاره په دې کونج کې په دې مینو باندې کلیک وکړئ، لاندې به پروفایل ته راسئ او دا ساين اوټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته ګورئ دا میسج موږ تاسو ته راکوي سي که تاسو د سیشن په سر کې لوګ اوټ نه سئ نو دا کوم پیسې په دې سیشن کې دغه 400 ساعتو کې یا تر 400 ساعتو په کم وخت کې ګټلې دغه بل لاسه ورکړي او هغه مخکینی سیشن پورې کومې پیسې دي هغه به در سره ذخیره وي. او دا ویډیو خدای دې وکړي چې ویډیو خوښه شوې وي. کوم چینل تر اوسه نه یو سبسکرایب کړی چینل د سره سبسکرایب کړئ. پر روانو ویډیوګانو کې به ان شاء الله په نور موضوعاتو د پای نیټورک خبرې کوو.